السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه روایت وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم یو ښځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضور ته راغله. دی ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې یا رسول الله علیک الصلاة والسلام انا وافدة النساء الیک، زه یو استازی یم د ښځو تا ته راستولی یم. په مدینه منوره کې د صحابه کرامو بیبیګانې مبارکانې سره جمع شولې. په دې خپل مابینځ کې سره وویل چې نارینه خو ځي جهاد ته، او که زخمیان سي الله اجر ورکوي، که بندیان سي الله اجر ورکوي، که شهیدان سي الله جل جلاله د شهیدانو په حق کې داسې فرمایلي دي احیاء عند ربهم یرزقون، هغه ژوندي دي د الله جل جلاله په نیز باندې رزق ورکول کیږي. رئیس المفسرین عبدالله بن عباس راته مبارک وایي چې شهید ته داسې رزق ورکول کیږي لکه د اهل جنه و اهل جنت ولات چې ورکول کیږي. جنت ته چې جنتیان ولاړ شي د نکاح اجازه ورته وکول شي چې نکاح وکړي، ودونه وکړي، یا هم د خوراک د څښاک. او په نورو انسانانو کې انبیاء کرام او شهداء کرام دغو ته مخکې تر قیامت د نکاح او د خوراک د څښاک اجازه ورکول کیږي. نو د صحابه کرامو ښځې عابدینې وې، نیکبختې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته استازی ور واستاوه چې موږ ټولۍ د ښځو موږ څنګه عمل وکړو چې موږ ته الله جل جلاله جنت راکړي او الله جل جلاله مقامات راکړي او د نارینه‌و سره برابر سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل طاعت الزوج، اطاعت د خاوندانو کوي او د خاوند په حق باندې اعتراف اقرار وکړي چې خاوند څومره حق لري او خاوند څومره حقوق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دغه ښځې نو ډېرې لږ دي چې د خاوند حق یې ور پر ځای کړی او د خاوند پر حقوقو باندې اعتراف کړی. او دغه رنګه د ابي سعید خدري راته مبارک څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې یو صحابي و، خپله لور یې ورکوله یو چا ته په نکاح باندې، هغې منع وکول. بیا دا صحابي د خپله لور د صحابیه د جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم و مجلس ته راوستله. ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د صحابي وویل چې یا رسول الله دا زما لور خو خاوند مېړه نه کوي. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اطیعي اباک، د خپل پلار اطاعت وکړه، پلار د دې حق در باندې لري. انجلۍ څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته والذي بعثك بالحق، قسم دې مې په هغه ذات سره چې الله جل جلاله ته په حق سره نبي راستولی، تر هغه وخت پورې زه مېړه نه کوم، ما ته د مېړه حقوق راوښیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل د مېړه حق پر ښځه باندې دومره ډېر دی که دغه د ښځې خاوند هغه ټول بدن یې دانې پرې راوخیږي او بیا هغه زخمونه وینې ته راتویږي او دا تر سره تر پښو پورې په ژبه باندې پاک کړي، یعنې دومره خدمت یې وکړي چې دا د ده د زخمو هغه مردارې اوبه په ژبه ځین پاکوي. خو لا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دې حق د خپل خاوند نه کوي ادا. قالت والذي بعثك بالحق، یا رسول الله زما دې په هغه ذات سره قسم چې دې په حق سره استولی، زه به همیشه مېړه نه وکړم، زه مېړه نه کوم، خاوند نه کوم. د خاوند له حقه څخه وبېرېده چې څومره حق یې دی. فقال نبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له هغه څخه بعد بیا دا امر وکړي چې لا تنکحوهن الا باذنهن، تاسې دوی په نکاح مه ورکوئ بلکې د دوی په اجازه باندې په نکاح باندې ورکوئ. او دغه رنګه د انس راته مبارک څخه روایت دی چې د انصارو څخه یو صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی چې یا رسول الله زموږ یو اوښ دی هغه لیونی سوی دی، په هغه باغ باندې ننوتلی دی، هېڅوک نسي ورتلی چې راویې باسي. وقد عطش الزرع، او هغه زموږ کښت تږی سو او درختې د خرماو مو تږي سولې، په هغه وخت کې په اوښانو باندې بې اوبه راکښلې، بیا مې دا باغونه په اوبه ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ټول قومو در ولاړ شي ځي.
ټول صحابه کرام ورسره ولاړ شول و باغ ته ورنږدې شول. صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل او دغرنګه دغه صحابي چې د انصارو څخه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل یا رسول الله قد صار مثل الكلب یا رسول الله دا دی لکه سپی دی ګرځېدلی دی خولې اچوي دا اوس مه ورځینې کېږه موږ بیریږو چې تا ته به هغه یو ضرر پېښ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر ما مه بیریږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې باغ ته ورننوتی اوښ هلته په یو کونج کې د باغ ولاړ دی. هغه اوښ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدی فلما نظر الجمل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې اوښ په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وکتل دغسې یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې راوځغستل. صحابه کرام وایي زموږ د زړو دربی سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې حمله وکوله. اوښ چې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په پښو کې پرېوتی غرغړې یې کړي. حیوانات هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شان دومره پېژندلی حیوانات هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شان په دومره اندازه پېژندلی وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په پښو کې چې ور پرېوتی سجده یې وکوله. صحابه کرام راوځغستل ډېر خوشحاله شول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په عزت او په احترام خوشحاله شول چې یو حیوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دومره مینه او الفت ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اوښ پر سر باندې لاس تېر کړي مره یې خاوند ته ورکړي چې پوه شه. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله چې حیوان تا ته سجده کوي نو موږ خو تر حیوان حقدار یو چې تا ته سجده وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي که سجده د الله څخه سوا بل چا ته روا وای ما به ښځې امر کړی وای چې خپلو خاوندانو ته خپلو مړو خپلو ازواجو ته سجدې وکړي نو سجده چا ته نه ده روا چې د الله څخه سوا سړی چا ته سجده وکړي. نو په دې حدیث کې حق د ښځې بیان شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خاوند دومره حق لري که سجده د خالق څخه بل چا ته روا وای نو الله جل جلاله او د الله رسول به ښځې امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجدې وکړي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي نه ده روا ښځې لره چې دا نفلي روژه ونیسي زوجها شاهد الا باذنه چې د دې خاوند پر کور باندې وي او دا نفلي روژه نسي بلکې د ده په اجازه به یې نسي که د ورته المایه نسه بیا نو دې ته نه ده روا چې نفلي روژه ونیسي د مېړه اطاعت یې وکړي په هغه کې خیر او ثواب دی. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې د یو قبیلې چې دغه خثعم یا خشعم قبیله و یو ښځه و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغله ویل یا رسول الله زه خاوند مېړه کوم د خاوند حق راوښیه که مې طاقت وبېکم که نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته د خاوند حق دا ده چې ستا څخه طلب د جماع وکړي که ته څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د تناره پر غاړه باندې ناسته یې ډوډۍ پخه یې د ده اجابت په کوې ولاړېږي د ځانه څخه بې نه منع کوې. او د خاوند حق دا دی چې نفلي روژه به نه نیسي الا باذنه د ده په اجازه به یې نیسي که دې نفلي روژه ونیوله د ده اجازه نه وه وږې به یې او تږې به یې هېڅ شی به دې هم نسي قبولی او له کوره به نه وځي الا باذنه د ده په اجازه به له کوره وځي که د پلار کره ځې که چېرې تا نافرماني د مېړه وکوله لعنت د الله دی پر دغه ښځې باندې او د ملایکو د اسمانو دی او د ملایکو د رحمت دی او د ملایکو د عذاب دی حتی ترجع تر هغه وخته چې ته بېرته کور ته راځې. دې صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل زه هېڅ کله خاوند نه کوم هېڅ کله مېړه نه کوم دا حق زه نه شم ادا کولی. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر د رحمت الله جل جلاله و هغه ښځې ته په ورځ د قیامت نه ګوري چې دا شکر د خپل خاوند او د خپل مېړه شکر ادا نه کړي باید د خپل خاوند شکر ادا کړي قناعت به وکړي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه که یو سړي خپلې بیبي ته وویل چې زما ځای ته راسه نو دې راتګ نه وکړي نو دغه خاوند ناراضه پرېوتی تر هغه وخته پورې چې سحر کېږي پر دې باندې د الله قهر نازلېږي د الله د رحمت څخه دا لري. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې د درو نفرو لمونځ د دوی تر سرو یوه لوېشت لا هم نه پورته کېږي یعنې نه قبلېږي. یو هغه څوک دی چې خلکو ته امامت ورکوي لمونځونه ورکوي
وهم له کارهون د هغو نه یې خوښ د امامت ورکوي لمونځونه ورکوي او یو هغه ښځه ده چې خاوند ځینې ناراضه وي او دریم هغه څوک دي چې دوه وروڼه مسلمانان وي دوی سره خوابدي چې تر 3 ورځو یې خوابدي زیاته شي نو چې خاوند ځینې ناراضه وي یو خو داسې خاوندان دي چې اوس ماته بعضو ښځو د خارج څخه ژنګونه ولیدي چې په شرابو مو امر کوي یا په لواطت امر کوي یا مو په پتلانه باندې امر کوي موږ هغه نه ورسره کوو نو دوی خوابدي دي هغه په بلا پسې بیخي دي خوابدي دي یا په شرعي امورو کې که مېړه دي خوابدي کوي په شرعي امورو کې دي ناراضه کوي مثلا د جمعه ضرورت چې جمعه وکړي کورواله سره خپل ضرورت پوره کړي ښځې منع وکوله یا بې ځایه دعوې ورسره کوي بې د ځایه کارونه ورسره کوي داسې په خارج کې د مسلمانانو ښځې دي ما حالات را سره نشي الله جل جلاله دې پر دوی باندې رحم وکړي د پښتنو د ښځو حیا ماته اوس را معلومه شوه پخوا به ما ویل ما د پښتنو ښځې ډېره حیاناکه دي نو د هغه ښځې ماته وایي چې زموږ دا په وس پردی چې خاوند څخه موږ طلاق واکړو محکمې ته یې بوځو په طلاق حکومت په زور ځینې اخیستلی شي نو دوی وایي یا د روسیانو ښځو باندې پسې وي زنا یې ورسره کوي یا په نورو خارجیانو پسې موږ یې پرې ایښي په اولادو کې چوت نه وي خو موږ نه غواړو چې موږ ته دې طلاق راکړي خو زموږ سره دې سم شي داسې یو ذکر راوښیي چې کور ته راشي نو د دوی پر حیا او د دوی پر مسلمانۍ دې افرین وي چې په هغه خارج کې دوی د خپل مړونه تر لمن لیولي دي نه پرېږدي پر دغو مړو دي نو لعنت الله جل جلاله وي چې پښتنې ورته ناستې دي دوی بیا په روسیانو یا په ایرانیانو ښځو یا په نورو نارواو ښځو باندې پسې وي د خپلو ښځو کې جنت دی جنت پیدا کړي خپل شهوات په خپلو ښځو کې حل کړي روسیانې او ایرانیانې او دغه بلاوې پرېږدي محترمینو ډېرې خوندې داسې راته ویلي دي چې خاوند شراب راته راوړي دي چې شراب وخوره دا دې بیا د مخ رنګ تازه کوي علیاذ بالله نو دغه په خارج کې چې بعضې مسلمانان دي هغه له دې ښځو سره ډېر بې پروا دي د دې ښځو سره ډېر ناککي او ډېر حقوق یې د ښځو لاندې کړي لکه څنګه چې نارینه حق لري پر ښځه ښځه هم بیا دا حقوق لري نفقه به ورکوې د سکنا د اوسېدلو ځای به ورکوې د اولادو تربیه به کوې او تا ښځه کښېنولې ته په یورپ په ملکو کې ګرځي چې هر ځای عایشې یا هلته ګرځي ښځې دې پرې ایښي دغه خاوند نو د الله لعنت وي شپه ورځ پر د باندې اوري او دغه رنګ د ابي هريره مبارک څخه روایت دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل المؤمنین کامل د مؤمنانو هغه څوک دی چې ایمان یې کامل وي چې نیک اخلاق یې او خيارکم نسائهم خيارکم لنسائهم خیر ستاسو ښه ستاسو هغه دی چې د ښځو سره ښه وي او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر د مؤمنانو هغه دی چې خپل اهل او د خپل خاوند او ښځې سره او د خپل اولادو سره ښه کوي او دغه رنګ د بي بي عایشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خیرکم لاهلي ښه ستاسو هغه دی چې په کور کې ښه وي وانا خیرکم لاهلي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه خیر ستاسو یم په کورو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې به کور ته رالی پر برج خانه او پر دا سالنګ د پخېدلو پر ځای به وګرځېدی حتی روایت کې راځي په شمایلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې د بخپله په دې کې کچوغه اچولې وه د بي بي عایشې صدیقې رضی الله عنها سره یا د نورو امهات المؤمنین مبارکانو سره به دیک پخاوه او دغه رنګه معاویه بن حیدر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې د ښځې حق پر موږ باندې چیشت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل کله ووږې و ډوډۍ یې غوښته ډوډۍ به یې ورکوې که کالي نه وو کالي یې طلب کړو کالي به ورکوې او پر مخ باندې بې نه وایې او بده ګزاره به نه ورسره کوې او هجرت به نه ځینې کوې او الا فی البیت ورکېږې به نه ځینې خوابدی شوې خونه ځینې جلا کړه هغه هم تر 3 ورځو زیات نه ځینې خوابدی شوې 3 ورځې خونه بستره ځینې جلا کړه داسې خو نو ما ډېر معلومات راته شوي دي چې بعضو خویندو راته ویلي دي چې خاوند مو 2 کاله کېږي چې موږ ته نه راځي د روسیانو او یا په نورو غربیانو شرقیانو ښځو سره ګرځي نه مو طلاقوي او نه کورو ته راځي ان ترغیب الترهیب صفحه 1 بیا تر 15 پورې جلد 3
نو محترمینو ښځې دې د خاوند حق پر ځای کړي او خاوند دې د ښځو حق پر ځای کړي. عبدالله بن عمر ته نو پلار عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یو وخت کور یو صحابي وایي زه ورغلم د ښځې سره مې جنجال و چې عمر ته مبارک ته ووایم چې دا زما ښځه زما سره بده ګزاره کوي. صحابي وایي زه چې ورغلم د عمر ته مبارک سره د خپلې بیبي جنجال دی. بیبي څه ورته وایي عمره ووځه که مې جاره در واستئ دا د مدینې خلک به درته حریان شي چې دا اوس څونه یې وهلی دی څنګه یې له کوره راوایستی. په خشم په قهرجنه لهجه باندې خبرې ورسره کوي. عمر ته مبارک رارهي سو. صحابي چې وکتل چې عمر بن خطاب راته غوندې شخصیت ښځه دی پیشره ورکوي نو زما به نو څه علاج وکړي. بس رئیس عمر ته چې راووتې صحابي یې ولدی ول څه دې کول دا ته ولاړ هغه ول دغه یې ول حاله ته وایه څه دې کول خلکو کورو ته غوږ نیسي. هغه زما دی د ښځې سره جنجال و خو رالم تا ته مې شکایت راوړی هغه ته تر ما له اخوا ته مې ما ته یې دغونه سپکې سپورې نه دي ویلي لکه تا ته چې ویلي. عمر ته مبارک کا صحابي تر لاس ونیول ته کښېنه دا پر موږ حق لري. زموږ شهوات یې خوندي کړي دي. زموږ د کورو چوکیدارانې دي. زموږ د اولاد تربیه کوي. زموږ کالي رامینځي. موږ ته پخلی کوي. زموږ ته ډوډۍ او د څښلو انتظام را برابروي. نو دا چې کله کله دوی ته خشم ورشي کله کله دوی زموږ سره دعوې وکړي نو موږ به غږ نه ورته کوو. هغه به پر ځان برداشتوو. که هغه هم پر ځان وکړو برداشت په ورځ قیامت به بیا ښځې له موږ څخه انتقام او غچ واخلي. ښځې به بیا په ورځ قیامت په موږ پسې وي چې راوړئ زموږ حقوق مو ولې پایماله کړي دي. نو چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شخصیت چې د ټولې دنیا امیر المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خسر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لور کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاروق لقب ورکړي. غیرت عمر ته مبارک د عمر څخه رابات بیا تر یوم القیامه چې څومره انسانان راځي د عمر ته ایمان او د عمر ته غیرت نه وکړي پکښې. هغه شخصیت هم دومره تحمل کوي د ښځې خبره برداشتوي. موږ تاسې څوک یو؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې شرم وکړئ. یو وار هم په ښځه باندې لرګی رااخیستی یې وهي یاستې بیا نو ماښام زارۍ ورته کوې ورته پروت یې لوی سړی ورته ښځې ته دې بیا زارۍ شهوات بیا په دې پوره کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه ځای څخه حیا وکړه. نو محترمینو تاسې هم د ښځو حقوق وپېژنئ د الله څخه وبېرېږئ. بل ژوند شته بله زندګي شته هغه مه خرابوئ. نو په دا خارج کې چې دا مسلمانان ورونه دي خپلې پښتنې خویندې پرېښي ښځې پرېښي دوی په نورو نارواو باندې اخته وي یا روسیانو ښځو سره یا په نورو ښځو سره دا نارواوې پرېږدئ. دا خپلې منکوحه ښځې چې په نکاح مو دي دغو سره سر ټیټ کړئ. یو ښځې ما ته ټلیفون وکړ چې مولوي صاحب زه په خارج کې یم که په دا فیسبوک کې زما نمبر شته زنګ یې راته ووهه چې خاوند مې په امریکا کې دی هلته د امریکایي ښځې سره دی. نو دا 3 کاله کېږي چې نه راځي. زه ټلیفون وکړم دی راته وایي زه دې طلاقوم هم نه او درځم هم نه. نو ما ولې درسه جلا شو نو خدای به خدمت نه کوو. مولوي صاحب خدمت مې هر څونه خدمت کوو نو دی راته ویل تر اوسه مې دا خبر چاته نه ده کړې. عالم د مور او د تر پلار څخه هم حقدار دی او هم باید سړی خپل راز سره شریک کړي. زما او د ده په لواطت باندې جنجال سره راغلی چې دی د یهودو د نصواراو عادت کې وایي لواطت را سره وکړه زه هغه نه کوم دا موږ ته شریعت نه ده روا کړی چې نه ده روا نو ولې کوې. پر دغه لواطت مې جواب کړی ماله افرین دي در باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. د بنده اطاعت ما کوي په ناروا کې د الله د بنده اطاعت ما کوي. نه دي ښځه په ناروا کې د میړه اطاعت کوي نه دي خاوند په ناروا کې د ښځې اطاعت کوي نه دي زوی په ناروا کې د پلار اطاعت کوي نه دي لور په ناروا کې د مور اطاعت کوي. اطاعت په روا کې باید وسي. نو دا دنیا ټول امتحان د ورونو. ښځه د نارینه دپاره امتحان دی نارینه د ښځې دپاره امتحان.
دلته الله حقوق راستولي دي، حقوق مه پایماله کوئ. ښځه دې په خپل چوکاټ کې ګزاره وکړي، نارینه دې په خپل چوکاټ کې ګزاره وکړي. الله جل جلاله به مغفرت او رحم در باندې وکړي. چې یو حیوان سره ظلم کوې، په ورځ د قیامت الله حساب در سره کوي. نو چې هغه ښځه تا ته ځان تسلیم کړی ده، دا ټول بدن او ټول وجود یې تا ته په ګرو در کړی ده، ستا خدمت کوي، ستا پرده ده، ستا عزت دی، ته بیا دومره ظلم ورسره کوي چې په کلو کلو ځین ورک یې، دومره ظلم ورسره کوي چې په نارواو باندې اخته یې، په ښځه کې چورت نه وایې. دا انسانان به له ایمان څخه خلاصېږي په رحلت د ځکندن. ځکه د ایمان د زوال اسباب هغه یو سبب دا دی چې سړی ظلم کوي، که د اولاد سره ظلم کوي، که د ښځې سره ظلم کوي، که د همسایه سره ظلم کوي، که د مسلمان سره ظلم کوي، که د حیوان سره ظلم کوي. دا ظلم د ایمان د زوال اسباب جوړیږي. نو ای خاوندانو او ای ازواجو، ای بیبیګانو، الله راضي کې یو په بل کې، خاوند دی الله راضي کې په ښځه کې، ښځې سره دي په شرعي اصولو کې، په شرعي قوانونو کې ژوند وکړي، او ښځې دي الله راضي کې د خاوند په اطاعت کې. نور دا ژوند تیریږي، دا ژوند پناه دی، بقا نه لري. دا ژوند تیریږي، یو ورځ بله راتلونکې ده، یو ورځ بله سته چې هلته به د الله حضور ته ورځو. هلته به ټول اعمال وروړو، که مو ښه کړي دي که مو بد اعمال کړي دي، هلته بیا نه پټېږي. هلته به بیا زموږ بدنونه پر موږ شاهدي ادا کوي، زموږ ژبې به اقرار کوي، زموږ په اختیار به نه وي، زموږ لاس به غږېږي، زموږ سترګې به غږېږي، هغه به شاهدي ادا کوي چې پلانکی دا کار دې کړی و، دا ظلم او دا جبر دې کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر ستاسو هغه دی چې خیر په کور وکړي. نو د اهل بیتو سره ښه ګزاره وکړي، خیر په کورو کې واوسېږي، شر په کورو کې مه جوړېږي. والسلام علیکم.